ویښته پلوځي ویښته یې کمزوري نو ما د طب په مغزونو کې ځنګلات کې ګرځېدلی یم او دوه نیمو کالو کې مې رخصته یاده کړې ده او تیل مې ځان سره د هغه روزې دي نو که د چا ویښته پلوځي یا په سر ګنجې نو هم دې راشي چې دا تیل پې ولومږم ویښته به پې راشي او دې تیلو سره ویښته مضبوطېږي څوک شته دې ناستو کسانو کې څوک شته یاره جي ما خو د دې ویښتو ډېر علاج وکړو ډېرې پیسې مې خرڅ کړې خو هېڅ پیدا مې ونه شوه نو ما وې که تاسو بالکل بالکل ویښته دې پلوځي او جي اوس به نه پلوځي ډېره ښه ده داسې به یې دله مضبوط کړم ای شاباس چې ټرکونه ورپورې راکاږه ای شاباس ویښته به دې مضبوطي شاګرده جی استاد تاته لګځین تا پوه نه شوې ویم بوتل راله بوتل یاد چې خدای پاک خیر کړي څنګه خیمه جي الله دې ښایسته جانې خو په دا ویښتو دې د غیم چې ویښته درنه پرېوځي زه به درله مضبوط کړم ویښته تیل حاضر دي دا امسا مې ونیسه شاګرده ونیول استاد تو تتنک دینتا دې کې مې ډېر مله د طب بدبختونو کې ګرځېدلی یم د یو بوټونه مې الک اوښکې دي الک او دې کې مې اچولی دي خدای پاک به دې ښه کړي شاګرده دې ونیسه بسم الله الرحمن الرحیم دا تیل داسې نه دي یادېږم تو تتا تتو وا دې کې شلتالو الوچا استاد لږ په نورم واچو پې بس دا هغه تیل نه دي خدای پاک وګوره دې دغه ته ګورې بالکل به خدای پاک مضبوطۍ ده د ویښته داسې نه دي ده دا به په یوه دیګه داسې ښایسته کوي چې انشاءالله ټیک ټاک به وي مضبوط دي نو ته کار کوي بالکل ټرکونه ورپورې دا کاږه ټرکونه دی به دې داسې ثواب وکړي تیل دی اخی دغه خو نه دي ودې طالبانو تاسو خو زه وخونه دې رنګه